پسې زیاته کړه، ته به وګورې چې اوړي کې څنګه د وردګو مڼې درته راوړي. په دې خبره یې مدیر هم مسکی کړ. بالاخره خبره یې پرې ومنله. یو کوچنی خط یې راکړو د لیلې د تحویل ادارې لپاره. نور مو خدای پاماني ترې راواخیسته او روان شو. تقریبا 25 دقیقې لاره وه. له لیلې ته له رارسېدو سره سم د تحویلدار شوبې ته ورننوتلو. د مدیر خط مو ورښکاره کړو. تحویلدار د خط مطابق ښې نوې بړستنې راکړې او په 3م منزل کې لومړی چپرکټ یې راپسې ورسولو. ولاړو بستره مو په چپرکټ کې هواره کړه. آصف ما ته مخ راواړوه او ویل تنها د زړه تنګېږي تر څو د نورو تاقیان راځي، ته به له موږ سره اوسې. یو ملګری مو له ډېر وخته نشته، چپرکټ یې خالي دی. ژوندي اوسئ. نه انشاءالله نه تنګېږم، ته هم ژوندی اوسې. راځه خو که بیا د موږ سره زړه تنګ شو واپس به راشي. ورسره روان شوم. 8 شپې مې د آصف سره وکړې. کورې ودان څومره چې له قوارو نه ښکلي وو، هماغومره یې زړونه هم ښکلي وو. په ټول توان یې زما د خوشحاله ساتلو هڅه کوله. پس له 8 شپو مې خپل وطاق ته راغلم. څو وطاقیان مو راغلي وو. نور مو په نورماله ډول د خپلو درسونو ویلو ته ادامه ورکړه. ان تر دې چې اوړی شو د ټول پوهنتون امتحانونه شروع شول. یوازې زموږ د لومړیو ټولګیو وځنډول. استادانو ویل ستاسو پروګرامونه پاس پاتې دي. پسرلي د کانکور د نتایجو ځنډېدو له کبله درسونه مو په خپل وخت شروع نه کړل. خلاصه تر څو زموږ امتحانونه شروع کېدل، د نورو پوهنتونونو محصلین ټول د اوړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. تر څو زموږ امتحانونه خلاصېدل دوی واپس راغلل. فقط زموږ رخصتي پکې غم شوه. ومو نشو کولی چې کور ته ولاړ شو. که څه هم نوې مسافري وه، کور ته مې زړه کېده، خو له بده مرغه نصیب مې نه و. په دې دوامداره ډول مې 2م سمستر ته ډډه ورکړه. لومړۍ شپې ورځې وې. اطاق کې مې د نوکرۍ نوبت و. د دهلیز په دستشویي کې مې ګیلاسونه وینځل چې یو ملګري مې راغږ وکړ، راشه زنګ دی درته. ګیلاسونه مې ځای په ځای پرېښودل چې ورغلم. زنګ مې مور وهلی و. موبایل مې راواخیستلو. واپس دهلیز ته راووتلم او اوکې مې کړ. سلام علیکم مورې، ښه یې؟ شکر دی زویه، ښه یو. په دې حال شکر دی. ستا ملګري ښه دي؟ سبقونه دې زده کېږي؟ هو شکر ښه دي، درسونو سره هم ښه یم. دغلته مدینه فرښته ښه دي؟ ښه دي شکر، موږ ښه یو. خو پرون نه، هغه بله ورځ د مروې مور مړه شوه. د پاکستان خور یې هم راغلی وه. دواړو داسې چغې ورپسې وکړې اگر چې تر اوسه پورې ژاړي، خو ښه دي. هغې ډېر چغې نه وهي. ښه خدای دې وبخي. آمین. ښه ښځه وه، خدای بخښلې وه. پلار یې څنګه دی؟ د هغه بیچاره هم مزه نشته، لوېدلی و. ګونډې یې ختلي. دا ډېر وخت ځای پر ځای دی. ساکالې د چا ځمکه هم ونه شوه کرلی. د مور له مرګ نه یې مخکې ډاکټر سمې یو بوجۍ وړه، یو ټیم غوړي او لږ چای او صابون ورته اخیستي وو. یو بوجۍ وریځې د قاضي فضل حق زوی ورته راوړلې. خورا او اوښې یې هم ډېر لاس ورسره ورکړ. د مور په مرګ کې یې 15,000 افغانۍ حاجي فتا ورکړې. 4,000 مسلم ورکړې. نورو هم خلکو کومک ورسره وکړ. هغوی د مړي د سقط او د کفن کار پرې وشو. د هغوی د مړي د سقاوت او د کفن کار پرې وشو. خدای دې ریا نه کوي. میلمانه یې د غرمې او بیګا ډوډۍ ته موږ راوستل. د سهار چای مو هلته ورلیږه. روزي خان او داود هم څو تنه میلمانه ورسره بوتلل، خو ډېر زور یې موږ ترې واخیستلو. کنې دومره میلمانه هم نه و. ټول نر او ښځې 15 نفره نه و.
ښه مو وکړه، په دې بیچارهګانو خو مې والله سخت زړه بد شو. هو په حال یې د مرغانو ژړا وه. مروې یو ناسکه کاکا هم لره، د مړي مصارف ولې هغه ورنکړل؟ نه زویه، د هغه هندولو کیسې خبر نه شوې؟ 2 میاشتې مخکې راغلی و. د مروې د پلار نه یې مروه وغوښته زوی ته یې. د مروې پلار ورته وویل ستا زوی خو ګونګی دی، اعصاب هم خراب دي، دا به ظلم نه وي؟ د بیخ او بد ورغبرګه کړه. نو ته ووایه زما له زوی نه به ښه سړی ورته پیدا کړې؟ ټول ولس ستا په لور غږیږي. خدای دې وبخي، ستا د پلار نوم یې واخیستلو او ویې ویل ستاسو د ګاونډي سلیم د زوی سره یې بوی ولګېدو. له دې هاخوا نوم مې مه پرې سپکوه. صرف د دې لپاره راغلی یم چې دا خپله مرداري په خپله پټه کړو. کنې ښځې کمې نه دي، نور هم ډېر وګړزېده. آخر د مروې پلار هم ورته په قهر شو. خسه یې ور وکړل، سپي غوندې یې تر دروازې را وویستلو. په همدې خاطر مړي ته د خلکو له شرم راغلی و. خو لکه پردی سړی لرې به ولاړ و. بو داسې خر سړی دی زویه، زه یې پیژنم، یو ګړنګن لیونی دی. پرتوګ به یې په سټ اغوسته، ما لیدلی چې وړکی و. د مور سره به یې کله کله راتللو. ښه مورې لمونځ قضا نه شي، په خدای دې سپارم، دوی ته دې خدای صبر ورکړي. مور دې ورته خدای وبخي ولاړه. دوی ته دې خدای صبر ورکړي، مور دې ورته خدای وبخي. والله ډېر زړه مې پرې بد شو. آمین. ځه خدای دې مل شه. ستا سره تلیفون قطع شو. واپس فکر خراب، په ګیلاسونو مینځلو لګیا شوم. له مینځلو وروسته مې اتاق ته ننوتلم. سیف الله له چپرکټ نه پښې رازنګولې، مسکی کېدلو او ویې ویل ښایي چې ښځه نه یې، که نه مېړه بیچاره به دې په شنه اسمان غرق و. د دې خبرې په اورېدو ټول هلکان په خندا شول. ما هم په ورین تندي ورغبرګه کړه. هو والله بیخي مې ځنډ وکړ. یو زنګ راغلی و، د هغه سره مصروف شوم. لنډه دا چې په همدې شان شپې ورځې وې تېرېدې. بالاخره دا سمستر مو هم ختم کړ. امتحانونه شروع شول. 25 ورځې ونیولې. عمومي نتایج اعلان شو. خو موږ به تر هر امتحان وروسته له مربوطه استازي نه د خپلو نمرو معلومات کول. په همدې باب تر اخر امتحانه وروسته ډېر خوشحاله وم. له یو خوا مې تقریبا 80% پوره کړې وه. بلاخوا د ژمي په رخصتۍ سبا کور ته روان وم. لیلې ته ولاړم. جامې مامې مې راټولې کړې. ټوله شپه مې زړه باغ کېدو. سهار وختي اډې ته راغلم. د کابل په 303 کې راوختلم. قریب 12 بجې وې. د خیرخانې کوتل بیخ کې بریکو وهلو. کلندر غږ وکړ بیاین پایین شوین بخیر رسیدین. راښکته شوم. وړاندې سره شمالي خوا راغلم. د کوټې سنګي په موټرو کې وختلم. کوټې سنګي ته له رارسېدلو سره سم د کمپنۍ یو مرسیډیز موټر ته وختلم. حرکت مو وکړ. چوک ته لا نه وم رسېدلی. زموږ د کلي اډې ته مخامخ مې غږ پرې وکړ. پایین مې شوم. بریکې ونیولو. راښکته شوم. په دې مخ کې مې لږ مالټې ترکاري مرکاري راواخیستله. اډې ته ننوتلم. چې کتل مې صادق استاد یې د موټر له څنګه ولاړ دی. هاخوا دیخوا په سوارۍ پسې ګرځي. ورغلم. ستړي مشي مې ورسره وکړه او ویل لکه چې کور ته ځې ځه په خیر.
هو کینا حاجی فقیر او خزای ډاکټر ته تللی زنګ وهلی و اوس راځي زوبه په خیر ور وختلم په موټر کې لا ناست نه وم کلیوال سره مې ستړي مشي وکړه تر څو مو لږ لږ پوښتنې سره کولې حاجی فقیر او خزای هم را ورسېدل صادق استاد جلب ته کېناستلو د دعا د خیر په ویلو سره یې حرکت وکړ ماښام اذانونو ته لاسو شیبې پاتې وې د خپل کور مخ ته ښکته کړم تر دروازې ورننوتلو سره سم خوشحالي شوه مور مې په کړکۍ کې خوشحاله خوله رانیولې وه په عین حال کې یې موټی په سترګو راغړولو او اوښکې وچولې خویندو مې دروازې ته رامنډې کړې ستړي مشي یې وکړه بیک او د سودا خلطې رانه واخیستلې بالاخره کوټې ته ورسېدم د مور سره مې هم ستړي مشي وکړ پوښتنې مو وکړې له لمونځ کولو وروسته مدینې چای راوړه لومړی مې د مور او خویندو د پښتنو اړونده د مسافرۍ پوهنتون مزار شریف د درسونو کیسې وکړې د چای په آخر کې مې مور ته سترګې ورواړولې د ماروي دوی څه حال دی پلار یې څنګه دی ښه دي بیچارهګان د پلار یې خونده نه وه 5 شپې کېږي د کویټې خور یې ورسره بیولې دوا پرې کوي مروه هم ورسره تللې دروازه یې قلف ده خدای چې د دې خبرې په اورېدو مې طبیعت بل شان ګډوډ شو مروه مې سخته یادېده هماغه د پسرلي آخري ورځ انځور مې تل په سترګو او ذهن کې راړولو او وخت مې پرې تېراوه بل خوا مې سودا وه چې پر تېرو طوفانونو نه به څنګه وتلي وي لږه به یې خرابه کړې وي که ډېره خو ظاهر مې خپل سور او ټال نورماله وساتل تر څو دوی مې په خفګان پوه نشي مور مې بیا د مروې د مورګ د مرګ کیسه راته راواچوله په تلیفون کې خو هسې سر کې څو خبرې راته وکړې دلته یې چې کیسه وکړه نو دې نه معلومه د نه منلو احتیاجونو خفګانونو سختۍ په خوارانو تېرې وې ماته په اسانه ژړا نه راځي مګر دې کیسې راخوړین کړم هغه وخت مې را یاد شو مروه چې وړه وه که څه هم د دې به چې هر څه خوړل ما به ورته وویل څه شی خورې خیر لږ راکړه تنها زمانه دا د ټولو هلکانو او نجونو عادت و یو له بله به مو د خوراک شیانو سوال کولو که به یې راکړل خوشحاله به وو غنیمت به مو ګڼه که به یې رانه کړل هیڅ خبره به نه وه اما ما یا نورو ماشومانو به چې هر شی خوړل دی به یوه ورځ نه ویل چې شی خورې اما ما یا نورو ماشومانو به چې هر شی وخوړل دی یوه ورځ ونه ویلې چې څه شی خورې خیر لږ راکړه یعنې له هماغه وخته یوه ډېره ښه صبر او غرور خدای جل جلاله ورکړی و هیڅ یې نشو زغملی چې چاته د کم شي یا چاته احتیاج شي او همداسې یوه ورځ زما او مروې په شمول 4-5 ماشومان وو د ساعت تېرۍ په مهال مو منډې وهلې د مروې د پرتوګ کشک وشکېدو زر یې لاس ور واچوه پرتوګ یې یو ذره ښویېدو ته پرې نه ښودو خو صرف د دې کشک لشکېدلو سره لومړی له شرمه داسې تکه سره شوه لکه سره مڼه بیا په ژړا شوه پرتوګ یې کش پورته ونیولو په سلګیو کور ته روانه شوه په داسې حال کې چې زما په شمول د نورو هلکانو او انجونو به هره ورځ شکېده حتی تر څو به درېدو 4-5 قدمه منډه به مو وکړه نو ځان به مو لوس شو او وروسته به مو پرتوګ له پښو نه راتاو کړو بیا هم کیسه کې نه وو
نو دې ټولو ته په کتو زړه کې مې ویل هغه شرمګیره، هغه د احتیاج او څه غوښتلو په اړوند اساسه صبرناکه ننګیالۍ مروه ده. هغه شرمګیره، هغه د احتیاج او څه غوښتلو په وړاندې اساسي صبرناکه ننګیالۍ مروه به د مور د غم سربیره، د احتیاجونو د کفن پیسو نه لرلو، د مېلمنو لپاره د ډوډۍ نشتونوالی د دې دردونه څنګه زغملی وي. خو په هر حال راځم خپلې خبرې ته. نه یوازې دا چې زما په سترګو کې اوښکې را ډنډې کړې، مور مې هم واپس له نیمایي پاتې کیسې په ژړا ژړا پای ته ورسوله. نور مو د مجلس پیسه را لنډه کړه. موټر خسته کړی وم، ویده شوم. شپه تیره شوه، سهار وختي مې حمام وکړ، جامې مې بدلې کړې. دا ورځ میلمه غوندې تیره سوه. سر له سبا مې خپل کور نه وی، سر له سبا مې په خپلو کورنیو کارونو لاس پورې کړ. د پخوا په څېر عادي ژوند مې پیل کړ. د هر ګام په اخیستلو د هغه ځای اړوند د مروې خاطرې او یادګارونه ذهن ته راتلل. ځینې به جالب وو، لکه لیونی ځان سره به مسک شوم او به مې خندل. ځینې بیا خواشینونکي، تر ټولو بده صحنه بیا به هغه وه چې په دروازه پراته سره قلب مې سترګې ولګېدې. خو په هر صورت شپې ورځې وې تېرېدې. که څه هم هره ورځ به مې لاره څارله، کلي ته به چې موټر راغللو ورجیګ به شوم. خو له بده مرغه پسرلی شو. زما واپس پوهنتون ته د تلو وخت شو. مروه را معلومه نه شوه. ما مې د تیر په څېر جامې مامې بیگ کې واچولې روان شوم، لکه څنګه چې تیر ځل په خوشحالۍ او پوره انرژۍ سره روان وم. چون دا ځل برعکس ډیر په مات زړه روان وم. بار بار مې ځان ته ډاډ ورکوه چې سړیه نه دا کور څه مشکل وو، چې سړیه نه د کور کې څه مشکل وو، نه د پوهنتون او درسونو کې کومه ستونزه شته. نو بیا دا خفګان په سمانه. ګوشه کې مې غوږو ته کړه، موبایل کې مې یوه ښه مسته سندره کلیک کړه. اما د څو شیبو په تېرېدو به دا هم را باندې بوج شوه. د تبلې دربار به مې په سر کې داسې غږ خپل کړو لکه جنګي راکټونه. واپس به مې لرې کړه. خلاصه په همدې ډک زړه پوهنتون ته ورسېدم. د پخوا په شان مې خپلو درسونو ته دوام ورکړ. نه پوهېږم چې 15 که 14مه ورځ وه. کور ته مې زنګ وکړ، موبایل مې دیني جیګ کړ. پوښتنې مې ورسره وکړې. د خبرو اترو کې وویل پرون مروه او پلارې هم راغلل. ښه، پلارې څنګه دی؟ پښې یې نه دي ښې شوي؟ تر هغه وخت نه لږ ښې دي، اوس په لکړه تر برنډې راوتلی شي. زه ښه دی، خدای دې نور هم ښه کړي، آمین. که کوم خدمت نه وي سلامونه کوه، نور دې په خدای سپارم. صرف احوال مې اخیستلو. ژوندی اوسې. وعلیکم السلام، خدای دې مل شه. ټلیفون قطع شو. خو د قطع کېدو سره سم مې ارمان راغللو چې کاش د مروې پوښتنه مې هم ترې کړې وای. زه ښه و چې ترې ومې نه کړه. ډېر بې حیا به یې تر پامه ورغلی وم چې آن له دې ځایه مې د پیغلې نجلۍ پوښتنه ترې کوله. تش په پوښتنه هم څه نه کېږي. 3 میاشتې وروسته رخصتۍ کې به یې په خیر په خپلو سترګو ووینم. په همدې انتظار مې شپې ورځې تېرولې. بالاخره امتحانونه را ورسېدل. حتی نور لا تېر وو. یوازې 3 امتحانونه پاتې وو. ماسپښین مې موبایل ته زنګ راغی. له جیب نه مې راوویستلو. مور مې وه. د اوکې سره مې سم سلام واچوه. پوښتنې مې وکړې. لږ هاخوا دیخوا وغږېده. آخر کې وویل د مروې خور او خیر راغلي. د راتلونکي جمعې په ورځ مروه او پلار یې ورسره بیایي او ویل دا دوا یې 3 میاشتې وه. ډاکټر بیا ورغوښتي.
اوف، دا خبره نه وه، د تبر ګزار و چې ویې کړو. ځکه چې راتلونکي جمعې ته زموږ هم امتحانونه خلاصېدل، کور ته راتلم. خو په هر حال د مور د باقي خبرو ځوابونه مې په لنډو لنډو الفاظو ورکړل. بالاخره د خدای په امانۍ په کولو سره مې موبایل قطع کړو. نه پوهېدم چې اوس څنګه وکړم. یو ځل مې تصمیم ونیولو چې تر وروستي امتحانه تیر شم. چې فکر مې وکړ وروستی امتحان مو د استاد رسول و. دا داسې یو عجیبه جدي انسان و. کله نن ورځې خطا شوی وی، واپس یې له وخته بیا هیڅ عذر مزر نه منلو. له همدې کبله مې دوهم تصمیم دا شو چې د پنجشنبې په ورځ د وروستي امتحان ورکولو وروسته د کابل اډې ته راغلم. د هغه موټر ټکټ مې وکړ چې د شپې په 2 بجو په راتللو، تر څو مخکې له دې چې زموږ د کلي موټر کابل ته راورسېږي، زه هم باید ورسېږم. خدای مهربان دی که اډې کې یو ځل ووینم. ځکه چې دوی هم لومړی کابل ته راتلل، له کابل نه بیا د کندهار په 303 موټر کې تلل. په همدې نیت مې ورته وواړوله. شپه مې اډې کې وکړه. د شپې په 1:30 بجه مې ساعت ته زنګ وکړ. پسې ورجیګ شوم. موټر کې په خپله چوکۍ کېناستم. د وادي سره سم په 2 بجو یې حرکت ورکړ. لنډه دا چې تقریباً په 9 بجو یې سره شمالي کې ښکته کړلو. سم دم ټکسي کې راوختلم. کمپنۍ کې خپلې محلي اډې ته راغلم. هاخوا دیخوا مې پسې وکتل. له وحید استاذه پرته نور کلیوال ډېری مې تر سترګو نه شول. موبایل مې راوویستلو. مور ته مې زنګ وکړ. له کوره مې پوښتنه وکړه. وروسته مې وویل د مروې پلار یې څنګه کړ؟ خور یې ورسره بوتله که نه؟ هو زویا، سهار د رفیع تونس ته ورغلو. ټول پکې سوار شول. اوس به کابل ته را رسېدلی وي. د رفیع شماره تیاره را سره وه. د مور سره مې تماس قطع کو. وروسته مې رفیع ته زنګ ووهه. رفیع مې همزولی و. 1:30 ټوکه مې هم ورسره لرله. له همدې وجې د اوکې سره سم یې د سلام په ځای یوه لوچکه خبره وکړه چې یادول یې مناسب نه دي. خو په هر راز سره مو وخندل. بیا مې وویل وړکیه چیرته یې؟ که کابل ته را روان یې چې درته منتظر شم، له دې خوا مې در سره یوسه ډکې یم. تر چوکرغندي تیر شوی یم. فقط 10-12 دقیقې صبر وکړه، در رسېږم. رښتیا هم 10-15 دقیقې واپس را ورسېدو. موټر یې په اډه کې وړاندې ګوښې ته تیر کړو. سواري ښکته کړه. یوازې مروه، پلار یې او مشره خور یې په شا سیټ کې ناست و. اوښه یې هم راښکته شو. په ټکسي کې راوستلو. پسې ولاړه تر څو د 303 غټ موټرو تر اډې پکې ولاړ شي. نور نو زه هم لنډ ورغلم. لومړی مې د رفیع سره ستړي مشي وکړه. تر یو لحظې ورسره تم کېدو وروسته راتاو شوم. د تونس د ډډې دروازه مې راکش کړه. موټر ته د سر د ننه کولو سره سم جوخت مې سلام واچولو. د سلام جواب راکولو سره سم هم مهاله د مروې مشره خور چې ما به هم د مور په خوله خورکۍ ورته ویل، دا هم تقریبا ځوانه نجلۍ وه. ډېره ښه ځواني یې درلوده. په عین حال کې خواره شریفه ښځه هم وه. د دې لاس راته ونیولو. ستړي مشي مې وکړه. بیا لږ ور وغځېدم. د پلار لاس مې را ونیولو.
د سره مې هم ستړي مشي وکړه. وروسته مروه چې له دوی ټولو وړاندې ناسته وه وغځېده. زړه یې و چې لاسونه سره ورکړو، خو له بده مرغه لاس مو نه رسېدلو. ممکن ترمنځ مو د پلار پښې خوږې کړې وای. مجبور شوم له همدې ځای نه مې ورته وویل: مروې ته هم ستړې مشې. خیر یوسې. بیا مې د پلار پوښتنه وکړه: دادکه څنګه یې؟ په جوړ وړ غږ یې وویل: شکر دی ښه یم، الله دې کامل صحت درکړي. په دې خبرې پسې واپس مې د مروې مشرې خور ته سترګې راواړولې او زیاته مې کړه: پلار دې لکه چې بیا پاکستان ته در سره بیایي. هو ډاکټر ویلي تر دوا خلاصېدو وروسته یې راوله او اوس یې دوا خلاصه شوې، د پښو درد یې هم زیات شوی. ښه الله جل جلاله دې عاجله شفا ورکړي. خیر یوسې اکبر جانه. امین. ته ښه یې؟ له خاله خو مې دې پوښتنه کوله. الحمدلله شکر دی. په دې ساعت هم دې خبرې پسې مې مروې ته سترګې ورواړولې. مروې پلار شکر ښه دی. مروې پلار شکر ښه دی. انشاءالله نور به هم ښه شي. ډېره اندېښنه مه کوه. مخکې له دې چې ما ته ځواب راکړي، لومړی یې د عربو ښځو غوندې له سره تور پیچلی ټیکری چې یوازې سترګې یې ترې ښکارېدې لرې کړو. ترې لاندې یوازې یو سپین نازک ټیکری یې په سر پاتې شو. لاړې یې تېرې کړې. ستره ساه یې واخیستله. غټې غټې پاکې اوږده لرونکو بڼو سترګې آرامې راپورته کړلې او ویې ویل: هو شکر دی ښه دی. نورې په خوله څه ونه ویل، خو د همدې دوه سانو سترګو راړولو په لړۍ کې را ډکو سترګو پر تېرو ټولو سختیو، احتیاجونو، دردونو، غمونو کیسې وکړې او د ذره ذره مات زړه انځور راته وښوده. نه یوازې دا بلکې زما په زړه یې هم تورې څپېړې خورې کړې. خو افسوس نور مې هېڅ په وس نه و. صرف دومره مې ورته وویل: ځه خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. واپس مې مشرې خور ته سترګې راواړولې او ومې ویل: خورکۍ څه شی درته راواخلم چې په لاره یې وخورئ؟ خیر یوسې هر څه راسره شته. تر څو مې دوهم ځل ټینګار کولو تر شا مې ټکسي ودرېده. د مروې او خیترې راښکته شو. ورسره کومک شوم. پلار مې ټکسي ته ورسره جګ کړو. د خدای پامانۍ په مهال مې د مروې خور ته وویل: خورکۍ زما د مور نمبر به در سره وي. د پلار د صحت په اړه یو نیم حال راکوه. د دې طرف نه زنګ ډېر په مشکله روح کیږي. په سترګو دوی هم انشاءالله زر را لیږم. نور ټکسي حرکت وکړ. رانه د تېرېدو په مهال د شا د سیټ له شیشې مروې ډکې ډکې سترګې راړولې وې. تر څو نور څوک پوه نه شي، صرف دوه ګوتې یې په شیشه راکېښودې. ګواکې بای بای کوه. ما هم د رفیع له خاطره د تندي د ګرولو په بهانه لاس ورته جګ کړو. څو ټکسي نه وه پناه، ګوتې یې په شیشه ښکارېدې. د ټکسي تر پناه کېدو وروسته رفیع د شا له خوا په اوږه لاس راکېښود. مسکی کېدو او ویې ویل: بچېش ګاونډیان دې لکه چې ډېر در باندې ګران دي. خورکۍ غږ خو دې راتلو. نور پسې شین شو. ښه په کړاسې وخندل. خدای چې شی ماته یې هم خندا راوستله، خو برعکس په تنده لهجه مې ورغبرګه کړه.